د جنت شوقیان 11مه برخه کې بس جانان بوي مزه بوي شکلې پیغلې حوري او غلمان بوي مزه بوي شکلې پیغلې حوري او غلمان بوي مزه بوي شکلې پیغلې حوري او غلمان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، د جنت شوقیان د خبرونې درنو او قدرمن اوریدونکو، د احد په غزا کې د عاشقانو او مینه کوونکو لپاره لوی امتحان و. امام مسلم رحمه الله په خپل کتاب صحیح المسلم کې د انس بن مالک رضی الله عنه څخه روایت ذکر کړی دی چې کله د احد په غزا کې مشرکان غالب سوه، د مسلمانانو ځینو ډلو تیښته وکړه او ځینې ډلې بیا ووژل سوې، نو بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم یوازې پاتې سو، هیڅوک ورسره نه و مګر 7 تنه انصار، 1 تن مهاجر صحابي ورسره موجود. د مشرکینو یوې ډلې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم لوري ته حرکت وکړ او یو له بل څخه یې وړاندېوالی کاوه تر څو رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید کړي. انس رضی الله عنه فرمایي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرکین ولیدل چې د ده لوري ته را روان دي، نو د هغو 8 صحابه کرامو لوري ته یې وکتل او ورته یې وفرمیل څوک چې له ما څخه دغه مشرکین منع کړي نو هغه به په جنت کې زما ملګري وي. هغوی کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا زیری واورید، د انصارو څخه 1 تن راوړاندې سو، مشرکین یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پرې نښودل او تر هغې پورې وجنګېد تر څو شهید سو. مشرکان د بل ځل لپاره بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړاندې سول. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو ملګرو ته وکتل او وویل څوک چې دغه مشرکین زما څخه منع کړي هغه به په جنت کې زما ملګری وي. بیا بل صحابي وړاندې سو او له مشرکینو سره وجنګېده تر څو چې شهید کړل سو. او هر ځل چې مشرکان د رسول الله صلی الله علیه وسلم لوري ته د حملې هوډ کاوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپلو ملګرو ته وکتل او وبه یې ویل هغه څوک چې هغه مشرکان له ما څخه منع کړي د هغه بدله جنت دی. تر هغې پورې چې ټول 7 صحابه کرام په نوبت سره جنګېدل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې شهیدان شول. هغوی دا کار جنت ته د داخلېدو لپاره او د افسوس او پښیمانۍ د ورځې د شر او ابدي له ویر څخه ترسره کړ. کله چې الله جل جلاله د هغوی سرښندنه او فداکاري ولیدل، نو هغوی یې د قیامت د ورځې له شر او بدۍ څخه وساتل او هغوی سره خوندونکې څیره او خوشحاله زړه ور په برخه کړ. الله جل جلاله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ژباړه: نو الله جل جلاله به دوی د هغې ورځې له شر څخه وژغوري او دوی ته به تر تازګي او خوشحالي ورکړي او د هغوی د صبر په بدل کې به جنت او ورېښمین کالي ورکړي. هلته به هغوی په لوړو تختونو باندې تکیه وهلي ناست وي، نه به د لمر ګرمي په تکلیف کړي او نه ساړه. د جنت څانګې به پرې راټیټې سوي سیوري کوونکي وي او د هغه میوې به هر وخت د هغوی په وس کې وي چې څنګه غواړي ویش کوي. د هغوی مخې ته به د سپینو زرو لوښي او د شیشو ګیلاسونه ګرځول کیږي. شیشې هم هغه چې د سپینو زرو په ډول به وي او هغه به د جنت خدمتګارانو په سمه اندازه برابر
ډک کړي وي. په هغو به هلته د شرابو داسې جامونه وچل سي چې زجبیل سوند به پکښې ګډ سوی وي. دا به د جنت یوه چینه وي چې سلسبیل ورته ویل کیږي، او د هغه خدمت لپاره به داسې هلکان ګرځي را ګرځي چې تل به په هلکتوب کې وي. که ته هغوی ووینې نو ګمان به وکړې چې خورې کړی سوي ملغلرې دي. هلته چې ته هرې خوا ته نظر واچوې سراسر نعمتونه او د یو لوی سلطنت رنګ رونق به دې تر سترګو سي. پر هغو باندې به د نریو ورېښمونو شنه جامه پرته وي او د اطلس او د پریوړو ورېښمو جامې به یې وي. هغوی ته به د سپینو زرو بنګړي واچول شي او د هغوی رب به ورباندې ډیر زیات پاک شراب وڅښي. دا ستاسې مکافات دی او ستاسې هاند او هڅه د قدر وړ ده. خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، خپرونې ادامه لري خو له لنډې دمې وروسته. هلته په جنت کې بس جانان بوي مزې بوي، ښکلې پیغلې حورې او غلمان بوي مزې بوي، ښکلې پیغلې حورې او غلمان بوي مزې بوي، ښکلې پیغلې حورې او غلمان بوي مزې بوي. تیر کدی ایمان کړلو هاشم بیا به وګورې، تیر کدی ایمان کړلو ځلاند بیا به وګورې. هلته به محفلې وي یاران بوي مزې بوي، هلته به محفلې وي یاران بوي مزې بوي، هلته به محفلې وي یاران بوي مزې بوي. هلته په جنت. حدیث شریف له حضرت سلیمان بن عامر رضی الله عنه څخه روایت دی. هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې یو څوک د روژې د ماتولو تکل وکړي نو په خورما سره دې روژه ماته کړي. دا ځکه چې د برکت سبب دی. که چیرې خورما نه وه نو په اوبو سره دې ماتې کړي. دا ځکه چې دا پاکي ده. همدارنګه له حضرت زید بن خالد الجهني رضی الله عنه څخه روایت دی. هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کوم څوک چې د روژهدار روژه مات برابر کړي نو هغه ته هم دومره ثواب ورکول کیږي لکه د روژه نیونکي، او د روژه نیونکي ثواب هم نه کمیږي. غلمان بوي مزې بوي، ښکلې پیغلې حورې او غلمان بوي مزې بوي، ښکلې پیغلې حورې او غلمان بوي مزې بوي. شات بوي شراب بوي شیده بوي اوبه بوي، شات بوي شراب بوي شیده بوي اوبه بوي. کور خوا کې نهرونه بس روان بوي مزې بوي، کور خوا کې نهرونه بس روان بوي مزې بوي، بس روان بوي مزې بوي. هلته په جنت کې بس جانان بوي مزې بوي، ښکلې پیغلې حورې او غلمان بوي مزې بوي، ښکلې پیغلې حورې او غلمان بوي مزې بوي، ښکلې پیغلې حورې او غلمان بوي مزې. خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، بیا مې هم سلامونه او نیکې احترامات ومنئ. نو دغه 7 تنو صحابه کرامو خپل روحونه ډالۍ کړه. نو اوس هغوی د جنت پر تختونو سربیره ناست او باچاهان دي. او هر څوک چې له الله جل جلاله سره رښتینولي وکړي نو الله جل جلاله د هغه د رښتینولۍ بدله پوره ورکوي. هغوی باچاهان دي، پر تختونو ناست دي او د هغوی جامه د زرغون نرم ټوکر او ریشمونو څخه جوړ دي. همدارنګه یې خواړه دي او د هغوی د بدن د خولو بوی د هغه خالص مشک په ډول دی چې بل شی نه وي ورسره ګډ سوی، او د هغوی اشتها د خوراک په خوړلو سره تل جاري وي. هلته د جنتي انسان څخه ګندګي، بولې، ګړنګ او د خولې ناڼې نه وي، او هغوی خپل پالونکي د خپل سر د پاسه داسې ویني لکه انسان چې سپوږمۍ د خپل سر د پاسه څرنګه ویني. آیا تا د ایمان اواز کوونکي غږ اورېدلی دی چې تلپاته جنت څخه خبر ورکوي؟ ای جنتیانو، ستاسې لپاره ستا د څښتن له لورې وعده سوې ده او الله جل جلاله خپله وعده حتمی پوره کوي. جنتیان به وایي آیا زموږ څیرې دي روښانه او ځلېدونکي نه دي ګرځولي؟ همدارنګه دي زموږ نیک اعمال د ترازو په تله کې درانه نه کړه، او همدارنګه دي موږ و جنت ته داخل نه کړو او د دوزخ څخه دي ونه ژغورلو. الله جل جلاله ورته وفرمایي ستا زما سره یوه وعده سته چې په خپل رحمت او مهربانۍ سره اوس هغه تاسو ته درکوم. نو په دغه وخت کې الله جل جلاله خپل ځان د حجاب پرده له لرې کولو څخه
ځان را څرګند کړي. دغه روایت امام مسلم رحمه الله په خپل کتاب صحیح المسلم کې ذکر کړی. سوګند په الله جل جلاله که په جنت کې د الله جل جلاله دیدار نه وای جنت هغوی ته خوښ نه و. سوګند په الله جل جلاله چې په دې دنیا کې خوندور او غوره شی د بنده له شوق څخه د الله جل جلاله له دیدار څخه بل شی نسته. د جنت شوقیان د خپل څښتن سره پټ رازونه او خبرې لري. هغوی زموږ په ډول انسانان دي. کله چې د خطا او د ګناه مرتکب کیږي هر د ادم زوی یعنی انسان خطا کوونکی دی، مګر دوی په توبې او د الله جل جلاله څخه د بخښنې غوښتلو باندې تلوار کوي او د عزیز او جبار څښتن ویره پر هغوی غالبه سي. د جنت شوقیان د خپرونې درنو قدرمن اوریدونکو، خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. در بیا ستاسو په درانه حضور کې را حاضرېږو. تاسو هم په خپلو نیکو دعاګانو کې مه هېروئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مزه بوي پیغلې خوري او غلمان بوي مزه بوي تل به خوشاله وي او تل پاتې زندگی بوي تل به خوشاله وي او تل پاتې زندگی بوي نه له چا ګیله او نه خفګان بوي مزه بوي نه له چا ګیله او نه خفګان بوي مزه بوي چا ګیله او نه خفګان بوي مزه بوي هلته په جنت کې بس جانان بوي مزه بوي شکلی پیغلې حوري او غلمان بوي مزه بوي شکلی پیغلې حوري او غلمان بوي مزه بوي شکلی پیغلې حوري او غلمان بوي مزه بوي ختم انتظار بوي د پاک الله دیدار بوي ختم انتظار بوي د پاک الله دیدار بوي حسن رشکارا د پاک سبحان بوي مزه بوي حسن رشکارا د پاک سبحان بوي مزه بوي حسن رشکارا د پاک سبحان